درنو سلام وخت مو بخیر دی میدان وردګ ولایت د پوهنې ریاست له لوري د امارات پیژندنې په اړه د ښوونځیو له زده کوونکو د اخیستل شویو ازموینو ممتازو زده کوونکو نن په مادي او معنوي ډالۍ وستایل شول. په دغه ازموینو کې د ولایت په کچه 1500 زده کوونکو ګډون کړی و. بلخوا د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ایران ته په سفر کې د ایران د ولسمشر له مرستیال محمد مخبر سره کتلي دي. اقتصادي معاونیت پر ایکس پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې دواړو لورو د افغانستان او ایران ترمنځ د سیاسي اقتصادي تعامل پر پیاوړتیا او د سیمې او نړۍ پر سیاسي وضعیت خبرې کړې دي. د اقتصاد وزارت سرپرست په کابل کې د چین له سفیر جاو شینګ سره کتلي دي. په دې کتنه کې د اقتصاد وزارت سرپرست د هرات له زلزله ځپلو سره د چین د بشري مرستو د قدردانۍ ترڅنګ له راستنه شویو افغان کډوالو سره د دغه هیواد د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د هرات زلزله ځپلو سره د خوراکي توکو د مرستو د دوام لپاره په بیړنۍ ډول 23 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان د دفتر مشر میرمن بیدي چې د هرات ولایت وروستیو زلزلو او طوفان 150,000 کسان چې له وړاندې د ژوند د تیرولو لپاره په بشري مرستو اتکا لرله نور هم زیانمن کړي دي. او ورسای خبر ملا چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال پاکستان ته خبرداری ورکړی چې د افغان کډوالو پر وړاندې خپله رویه بدله کړي، کني دوی به پر وړاندې سخت غبرګون وښیي. د پاکستان امنیتي ځواکونه ظالمان او رشوتخواره وبلل او ویل چې له افغان کډوالو د هغوی پیسې او شتمنۍ لوټ کړي دي. تر بیا ښه وخت.